اختر سنت سدي او د اختر مستحبات سدي د اختر د سنت څخه یو عمل دا هم دی چې مؤمن مسلمان په دې ورځ باندې نوې جامې واغوندي، خوشبو دي ولګوي او دغه سیدي ځان ښایسته کړي د خپل وس طاقت مطابق. اسلام هیڅکله څوک نه راګرځي دې عمل څخه چې ته ولې نوې جامې اغوندې، ولې نوې بوټونه اخلي ځان ته، ولې خوشبو لګوي، ولې ځان ښایسته کوي. اسلام دا وایي چې څومره دا الله رب العزت تا ته رزق درکړی دی، تا ته پیسې درکړي دي، بس د هغه مطابق په دې خپل ځان باندې خرچه وکړه، د خپل ځان ښایسته کړه. تر څو پورې د شریعت خلاف یو عمل نه وي راغلی، د شریعت خلاف تا یو کار نه وي کړی، تر هغه وخته پورې تا ته اجازه ده چې ته نوې جامې واغوندې، نوې لباس واغوندې، خوشحالي وکړي. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت څخه یو عمل دی، یو سنت دی چې د اختر په ورځ باندې خوشحالي، د اختر په ورځ باندې نوې جامې اغوستل، د اختر په ورځ باندې خوشبو لګول، دغه چې ټول سنت دي. نو د خپل وس مطابق په خپل ځان باندې خرچه کول هم دغه انسان لپاره د ثواب ذریعه ده.